السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خدای دې وکړي چې روغ جوړ او په خپلو چارو کې بریالي وای. دوستانو، نن درته د یوې نوې ویډیو سره راغلی یم. هغه دا چې څنګه کولی شو چې په خپل موبایل کې ډیلیټ شوي ویډیو او عکسونه بیرته واپس لاسته راوړو. که چېرته له تاسو څخه په خپل موبایل یا میموري کارت کې کوم سامان ډیلیټ شوی وي او غواړئ چې بیرته یې لاسته راوړئ، نو هیڅ د تشویش خبره نه ده او په ډېره اسانۍ سره کولی شو چې هغه عکسونه او ویډیوګانې بیرته لاسته راوړو. ملګرو، ویډیو تر اخره وګورئ او طریقه زده کړئ چې څنګه کولی شو په موبایل یا میموري کارت کې ډیلیټ شوي عکسونه او ویډیوګانې لاسته راوړو. زه ویډیو په طرف د ویډیو د شروع کېدو نه مخکې زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ، د بیل نشان ووهئ ترڅو زموږ ویډیوونه درته په وخت ورسیږي. دوستانو، د دې طریقې د ترسره کولو لپاره به لومړی لوډ شئ پلی سټور ته. دوستانو، کله مو چې پلی سټور خلاص کړو نو پلی سټور کې به ریکور ډیلیټډ پکچر سرچ کړئ. کله مو چې دغه اپلیکیشن سرچ کړو نو ریکور ډیلیټډ پکچر دغه اپلیکیشن به خلاص کړئ او د هغې نه وروسته به یې انسټال کړئ. دغه د ملګرو زما په ټلیفون کې دغه اپلیکیشن انسټال شو، نو هغه د انسټال نه وروسته به یې اوپن کړئ. کله مو چې اوپن کړو نو دغه به الاؤډ کړئ. د هغې نه وروسته که غوښتل مو چې کوم عکسونه چې موږ نه ډیلیټ شوي دي هغه بیرته لاسته راوړو نو په سټارټ به کلیک وکړئ. نو زه غواړم سټارټ باندې کلیک وکړم. سټیپ 1 نیکسټ، سټیپ 2 نیکسټ، سټیپ 3 فینیش. کویک سکین، ډیپ سکین. ملګرو، کله مو چې غوښتل چې کوم په اوسني وخت کې موږ نه عکسونه ډیلیټ شوي دي هغه موږ بیرته لاسته راوړو نو کویک سکین به کلیک کړئ. او که چېرته مو غوښتل چې مخکیني یعنې 10 کاله مخکې موږ نه په ټلیفون یا میموري کارت کې عکسونه ختم شوي دي هغه لاسته راوړئ نو بیا به په ډیپ سکین کلیک وکړئ. زه غواړم چې کویک سکین کلیک کړم. ډیلیټډ ایمیج سل پکچر 428 MB. سل عکسونه چې دغه ډیلیټ شوي وو چې 428 MB کېږي دا هم لاسته راوړل. دغه عکسونه دي چې ما نه ډیلیټ شوي وو او اوس ما بیرته لاسته راوړل. او که چېرته تاسو غوښتل چې دغه عکسونه ګلرۍ ته ولیږئ نو سلیکټ آل کولی شئ ټوله ولیږئ، او که مو غوښتل چې ټوله عکسونه نه لیږو نو بیا داسې هم کولی شئ چې یو یو انتخاب کړئ. په دې طریقې سره ریسټور تاسو کولی شئ چې خپل عکسونه ګیلرۍ ته ولیږئ. ملګرو، په دې طریقې تاسو هم کولی شئ چې خپل ډیلیټ شوي تصویران بیرته لاسته راوړئ. ویډیو مو خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او له نورو ملګرو سره یې هم شریکه کړئ.